باندې زموږ پاچاهي جوړې شوې. مثال میرویس نیکه په دا نږدې وختو کې دا په 1909 کې میرویس نیکه دا هوتک دی د ده په دور کې مثال یو جرګه سوې ده دا ډېر مشهوره ده په دغه د خوا کې هر دور کې سوي دي لیکن دا د میرویس نیکه دا د ایران دا ګورګین مشهور سړی و د دې یعنې حکمرانو په دې کندهار باندې ډېر جابرانه اقتدار و ډېر زور ظلم د پښتانه د وطن د ولس په خلاف. نو بیا په دې جرګه کې پرېکړه وسو فیصله وسو ټول قوم به یعنې یو تیاري ورته کړو یو مسله هغه به لښکر به ورته جوړوو او په هغه کې دا پرېکړه فیصله یې وکړه چې با ګورګین میرویس بیا ډېر باصلاحیته سړی هم و دغسې نور ډېر خلک ورسره و په دې کې دا د ایران د حکمرانې ونې او ویې وهه دا یې مړ کړ او د دوی لښکر یې ووهه باقاعده هغه پوره تفصیل دی و کندهار یې آزاد کړي بیا یې اقتدار جوړ کړي بیا نو د میرویس نیکه خپله بیا د ده زوی د ده وراره شاه اشرف او شاه هغه بل دی د دوی هغه شاه محمود و شاه اشرف د دې بیا دومره زورورو حکمراني اوس پر اصفهان پر ایران یې هم بادشاهي وه او دومره زوروره بادشاهي په دې کې ډېر لوی جرنیلان دي په دې کې سیدال یو ناصر و دا زموږ د تاریخ ډېر یو لوی جرنیلانو کې شمېرل کېږي. دا نو بیا هم یې افغانستان آزاد کړي هم یې تر اصفهانه دا د اصفهان بیا د دې روس له یو لوی حکمران سره د بادر ګر سره شاه اشرف او سیدال ناصر به دا ټاکلي تر اوسه پورې هغه بادر دا هغه ځمکې چې د سنټرل ایشیا د مشرق وسطا چې د اذربایجان او د هلته ترکمنستان دا علاقې چې دي چې له ایران سره لګېدلي دي افغانستان سره پورې لګېدلي د جرګو زموږ داسې یو نظام دی چې زموږ ګپ سره اداره داسې پاچاهي را جوړې کړي. بیا مثال دغه خبرې بیا احمدشاه بابا دا یعنې دا حالت داسې په افغانستان کې بیا راغلی چې نادرشاه مشهور ابشار دی نادرشاه نومیږي دغ بیا دا زموږ د هوتکیانو حکمراني دا یې بیا ماته کړه په یو کم څلوېښت کې دا ګوره 1909 کې د میرویس نیکه دا پاڅون دی بیا پاچاهي ده د ده بیا د زمنو بیا د وراره په یو کم څلوېښت کې بیا نادرشاه بیا راغلی بیا یې نو دا هغه دا علاقه یې بېرته ونیوله افغانستان یې ولې بیا ډیلي ته لاړې د هغه علاقې بیا د نادر افشار یو زوروره اقتدار دی لیکن هغه کې هم به د ده حکمراني کې هم بیا تر ټولو لوی طاقت چې دی پښتون دی افغان دی خو په هر صورت بیا داسې یو حالت راغلی چې بیا د نادر هلته د ایران خلکو نادرشاه چې دی هغه مړ کړ په هغه کې د احمدشاه بابا د ده په فوج کې یو قسم یو کمانډر و او ډېر داسې د خصوصي ګارډ انچارج یې و د ده د خپل د ساتلو دی په خپله ډېر باصلاحیته سړی و. نو احمدشاه بابا چې نادرشاه مړ شو نو ده بیا دا به نتیجه راوایستله زموږ مشران بیا زموږ د تاریخ پوهان خاص کر رحیم صاحب بیا یې ده کې دا صلاحیت و چې دا اوس هغه وخت راغلی چې اوس پښتانه ته خپله یو اقتدار یو خپل باچاهي په کار ده. نو بیا احمدشاه بابا راغلی بیا په کندهار کې دا 9 ورځې دا جرګه ناسته وه په دې کې بیا مختلف خلک و مختلف امیدوارانو لیکن د ډېرو غږاو د ډېرو پوهانو د رایې په نتیجه کې بیا احمدشاه بابا باندې اتفاق وسو. نو دا جرګه ده دا په 1940 کې ده نو په دې کې بیا احمدشاه بابا مشر سو بیا نو ګویا د جرګې د فیصلو لاندې دا ټول قوم پښتون افغان دا ورسره ودرېده بیا دا د احمدشاه بابا نصیب داسې ټول افغانستان بلکې داسې باچاهي جوړه کړه چې لاړې تر هندوستان پورې لاړې باقاعده تر ډیلي پورې تر پانیپت کې ډېر لوی جګړه وکړه و په هندوستان کې هم د خپلې حکمرانۍ یعنې هغه مغول بادشاه و هغه د هندوستان خلک په راپورته سوي وو هغه یې غورځولی و هغه یې بېرته په اقتدار کښېناوه او هلته یې دا چې اوس پاکستان دی دا پنجاب و سیند په دې کې احمدشاه بابا خپل مشر زوی تیمورشاه دا یې یو قسم هلته باچا کوي. دا احمدشاه په سلطنت کې دا مشهور انګریز دی هغه وایي چې زه د احمدشاه د سلطنت و دا هغه پیمانه زما کوي وایي دا د ده په دور کې ستوري د ده باچاهي اوس یې ډېرې مځکې بایللې دي لیکن دی وایي چې زه
و دا خبره کوم چې چیرې د باندې په خطبه ویل کېږي په جمعې په ورځ او چیرې د حکم تکمیل کړی دا الپینسټن دی اول انګریز دی چې افغان وطن ته راغلی دی په 1809 کې د ده بیا مشهور کتاب دی افغان سلطنت یعنی د کابل سلطنت دی بولي و په دې کې دی وایي چې زه د احمدشاه د پولې نو هغه کې دی هغه سرهین دی دا هغه وایي له دې ځایه ډیلای 50 میله دی له دې ځایه د احمدشاه سرحد شروع هغه پاچاهي شروع کېږي هالته دی وایي په مغرب کې دا اوس نشاپور دی مشهد دی د آذربایجان ته د سپین سمندر کې سپین چې ورته وایي هلته له نشاپوره پورې له هغه ځایه هم کې سپین چې دی 50 میله دی بیا نو دا پامیر هغه تر کاشغره پورې هلته بیا د عموم تر بلې غاړې دلته تر سمندره پورې دا اوس سومیاني چې ده دا یعنې ګډاني او د کراچي تر دې ځای پورې دا ګډ دا د ده په سلطنت کې د ده 22 یعنې صوبې دي دا هره صوبه و دلته چې دا به د ده اوس دا کندهار صوبه ده دا موږ د کندهار صوبې په برخه کې ناست دي کندهار صوبه معنا پښین کوټه چې وایي دا تر اباسینه پورې دغسې مثال بل زابل دی زابل دا وچ کلات دا صوبه معنا تر اباسینه پورې هلته تر غازي خان پورې داسې پکتیا دا مثال پکتیا بالکل په هغه ډول دا اوس خوست دی دا علاقې بنو پکښې دا تر اباسینه پورې دا صوبې داسې نو دا با یعنې دا د جرګې په برکت باندې بیا نو دا سلطنت دا به د ده به هغه به هم و دا به لږ شي مثال ډېرې کښته سطحې چې مطلب د یو کلي څخه بیا د کلي څخه په یو علاقې پورې تر قبیلې پورې بیا د قبیلې شاخونه دي اوس مثال موږ پڼي یو د پڼي 17 شاخه دي یو سړی چې دی هغه مثال کاکړ دی د کاکړ بېشماره شاخونه دي بډې چې دي دا اخر کې د دې هر شاخ په نمایندګي به د اخري کې د احمدشاه بابا جرګه 12 کسانو دی به د بچي چلوله بیا نو پر مخ باندې بیا په هر دور کې وا زموږ د جرګې وا بیا راغلي دي راوسېدلي دي دا نو د هغه په دور کې مو اوسېدلي دي چې مثال وا د امیر شیر علي خان دور دی د عبدالصمد خان دور دی بیا مثال د غازي الله خان په دور کې دا د کابل باندې حمله وسو په اول جنگ کې انګریز افغان جنگ کې بیا نو له دې بعد هم ډېرې جرګې سوي دي د دې یعنې چې امان الله راځي د امان الله خان هم جرګه ده بیا د شاه نادر هم د بیا په افغانستان په دې ظاهرشاه په دور کې هم سوي دي حتی دا اوس په آخري وختو کې دا بیا افغانستان انقلاب و چې په برکو په دې کې مې یو ډېرې زورورې جرګې اوس بیا د ډاکټر صاحب په دور کې په شپږ اتیا کې یو ډېره یو غیر معمولي دا د آزادو قبایلو جرګه سوې ده د هغې اسناد هم شته یو غیر معمولي جرګه ده په دې جرګه کې بالکل د قبایلو ټولې قبیلې پکښې دي د دې ډېر زورور نمایندګان پکښې دي هغه دې کې زموږ پارټي هم بیان دی او مبارکباد د پیسو ذکر هم پکې شته د هغې یو مبارکي ده د خیربخش عطاالله دغه MP ولي خان دغه دا ټول په دې شرکت کې دا یې زه تاسو ته به حیران سي په دې شپږ اتیا کې په دې جرګه کې ویل سوي دي چې زموږ ایجنسیانې دوی نیسي او له دې زلزلې جوړوي تاسو دا اندازه لګوئ دا زلزلې دوی د پاټا انضمام کاوه دا په 19 کې وکړي په مۍ 19 کې یو دېرش مۍ 19 کې زم که لیکن شپږ اتیا کې دا اپریل دی په شپږ اتیا کې هغه دا وایي دا بکسول چې دا بند ته لګېدلې ده پر دې باندې وایي ټینکونه او توپونه یې راوړه دا زموږ دا شمالي وزیرستان دی دا یې ونیو دلته چک پوسټونه جوړ کړه او دلته دا خارجي دا کوتونه یې راوستل دا یې ځای پر ځای کړه او عرب او چیچن او هغه دا خلک وایي او بیا یې دا مشهور د دې جرګې بیان دی دا مشهور یو داسې تاریخي یو بیانیه ده چې اوس یې ته ووایې یعنې زموږ ګډ قوم ته د دې یعنې ضرورت یې چې ویې وایي دورې یو مستند هغه پکې دی هغه دا وایي چې دوی ډیورنډ لاین ته ځان رسول غواړي او د دې ټولو غرو سرونه نیول غواړي دا ټول وطن قبضه کول غواړي په دې کې امریکا او یورپ او چین او عرب او چیچن د دې ګډو ذکر کوي بیا د دوی د دې طریقو چې دوی څومره ظلمونه کوي څومره وحشت کوي څومره بربریت کوي څومره مرګونه کوي او څومره دولت استعمالوي په دې کې او خلکو کیمپونه جوړي دا ګډ د نقشې بیان کړي دي او هغه وایي د دوی هدف دا دی
چې دا زموږ آزادانه حیثیت ختم کی، دا ذیلی ختم کی او دوی یعنی جنسیان ختم کی، دا زموږ قبایلو آزاد قبایل حیثیت چې پاکستان آئین دلته اطلاق نه کوي. دا انګریز په دور کې مزادي، بیا د پاکستان په دور کې مزادي، اوس دوی دا د ذلو پرنګه محکوموي او دا تر قبضه او تر هغه لاندې راولي. دا یعنی دا د جرګو خپله یا غټه خبره زه دا کوم چې زموږ جرګې د باچهي نظام هم دی. بیا چې مثال طالب راله که ستاسو فکري طالبان راله پاکستان راوستل، اول لري مجاهد راوستل، د افغان انقلاب د په دې ګرد 46 ملک د پاکستان پنجابي استعمار را جمع کړ پر افغانستان دا جنگ مسلط کې لاولې ورځې سي انقلاب رالی. په دې ښار کې زموږ یادې موږ په پښتون آباد کې جلسې کولې. دوی اول واره دا د غلجي او د دوراني خبرې کولې، بیا د کوپر د اسلام خبرې روانې کې، بیا نو دغه د اخر کې ښکارا یعنی دا ګرد علمي قوتونه راوستل په افغانستان جنگ کاوه. دا زما یادې په چمن کې زموږ جلسه وه د خان شهید د 2 دسمبر جلسه و. دا انقلاب په 88 کې رالی. دا نو د 89 دسمبر دی، د 89 مثال یو کال سوی دی، یعنی اپریل کې انقلاب راغلی، انقلاب کلیزه منځله سوی ده. اوس نو دا د دغه کال دسمبر دی، د دسمبر موږ جلسه کوله. په دې چمن په جلسه کې رحیم صاحب تقریر دی، د محمود خان تقریر، د محمود خان خپل الفاظ دا دي سیګواد دومره مداخلت په افغانستان کې روان دي، د جهان وسلې او د دنیا قوتونه را روان دي چې پر افغانستان داسې تیری روان دي. نو د دې نتیجه به دا وي بیا به روس راځي، بیا به د افغانستان په دفاع کې د افغانستان او د روس یو معاهده ده د چې بیرونی حمله پر افغانستان کیږي، بیا به روس به دفاع کوي. دا هم پخواني د امان الله د دور معاهده ده، د 1919 معاهده ده چې دا به بیا د دې په نتیجه کې به روس راځي. دا نو په 2 دسمبر زموږ جلسه ده، په 25 دسمبر باندې روسي پوځونه راغلل. تاسو خپله دا اندازه لګوئ. بیا دا انقلاب په خلاف دا دوی نور جنگ وکړ، بیا دا د انقلاب د دور مات جرګې درته وښولې. بیا چې ډاکټر صاحب اقتدار دوی ونړه، حالانکې روس لاړی، روس ووتلی، معاهده وسوله، جنیوا معاهده، امن معاهده وه. د هغې نتیجه به دا وای چې امریکې او روس به د دې ضامنان وو، پاکستان به دا کډوال بیرته لږل، پاکستان به د افغانستان امن او د ازادي استقلال او د نه مداخلت هغه به کاوه. دا پرایو امن به جوړېده، دا ټول افغان پاکستان د سیمه به په امن کېدله. لیکن دوی دا معاهده نه ومنله، روس پوځونه لاړل، لیکن دوی دا جنگ دا جاري وساتلی. ډاکټر صاحب تر یو وخت دفاع وکړه، بیا دا و چې دا ونړېده. بیا چې د دوی مجاهدین د دوی بلل دغه وخت، حالانکې دا دوی روزلي خلک وو، دوی ساتلي خلک، دوی مسلح کلي خلک د افغانستان په خلاف به، لیکن دا د چې هغو کې ځینې خلک اوس د افغانستان د ازادۍ د استقلال دفاع کوله. احمد شاه مسعود دغه خلک په هغو کې تجربه هم وسوه، موږ سره ودرېدلو د افغانستان په دفاع کې، لیکن دوی ته دا واره نه خوړله چې دا خو افغانستان د دوی هدف دا و چې افغانستان قبضه کړي. ډایرکټ د پاکستان ویل بس دا د پاکستان 5مه صوبه موږ جوړو. نو دا غلام اسحاق صدر و هغه ول بجټ جوړ کړي، په بجټ کې د 5مې صوبې دپاره خپل انتظامات وټاکي. هغه بجټ ولا وایي موږ ته ویل چې دا هغه خو د جلا ملک یا ډول نه، دا زموږ 5مه صوبه ده. دا دوی ته واره نه وخوړل. د دې په خلاف بیا دوی دا طالب جوړ کړي. بیا چې طالب دوی جوړ کړي د اسلام په نامه باندې، دا بادشاهجي به ولې شریف بادشاه چې یو امن بدامني جوړ کړي، دا یې جوړ کړي لکه دا و چې زموږ په وطن کې بدامني جوړه کړې ده. د بدامني جوړ کړي، بیا د هغې د په بانه باندې دی لکه دلته چې بدامني دی جوړوي، او ټول علاقه شپه ورځ دا ګرد هر څه د هر چا سر و مال عزت محفوظ، بتي او ډاکې او پلانه، بیا د امن په نامه باندې دی راسي قبضه وکړي. هلته هم بدترینه بدامني جوړه کړه په افغانستان کې چې آخر کې طالب په دې بولدک باندې ورغی، قرآنونه یې پر سر ونیول، سپین کفنونه یې واغوښتل او د امن په نامه باندې روان سو. د شا لخوا ISI او د هغه لښکرې او د هغه ډالرې او د هغه سره او دا ټول افغانستان یې ونیو. بیا دا افغانستان د عالمي دهشتګردانو مرکز کې زه په منډه پر تېرېږم. د دې ځای څخه دا اخیری زما یاد دي چې دا رحیم الله یوسفزي دا اسامه چې دوی راوستلی،
دا هم دوی عربو ته ولې موږ ته یو شهزاد هغه راکوي تاسو راسئ یو سړی یو کمران د رایسي دلته چې دا جهاد لږ تقدس پیدا کړي چې دا خو د مکې شریف یو حمایت ورسره دی نو هغه سعودي حکمرانانو ټول موږ نسو درتلای دا د دوی ټیکهدار و د عرب بادشاهانو دا د سعودي د کنسټرکشن کمپنۍ ټیکهدار و د اسامه دا یې راوستلی دا ما سره په سینټ کې جاوید اشرف قاضي د ایس آی چیف و هغه بول موږ په دې بارډر باندې 300 بنکر جوړ کړي دا یو د پښې د چمن د پښې اوس هم ستا هغه یو دلته باغ خانشین غره کې د داربندین سره مخامخ ډول دا موږ 300 بنکر جوړ کړي هر بنکر کې دا ټنل هر بنکر کې یو ډیویژن فوج وسله ځایږي دا د دوی یعنی دا بقاعده دا دوی راوستل دا ګرد دا کوتونه بیا دا اوسې دا اسامه په خوست کې تقریر کاوه د رحیم الله یوسفزی ورغلی د ولیس دا 80,000 خارجان دي 15,000 عرب دي د اسامه سره دا نور د نورو ملکو خلک دي چچن ازبک ورغه اقوام متحده په ولیس دا 15,000 خلک دي او په دې کې د پاکستان 14 ساينسدانانو یو لس موجودګي په کندهار کې موجوده دا فاروق فلور میلو د دې کې به دوی دا کیمیاوي وسلې جوړولې دا دلته به دا مرزونه ولګي د رحیم صاحب بناله کې دا خو دا دغه وسلې دي د دې تجربې دوی دلته کوي عدالت به دا دوکۍ کې په دې علاقو کې مرزونه را پیدا شو داسې لکه دا کانګو منګو یو خاص نوم یو دا کیمیاوي وسلې جراثیمي وسلې دوی جوړولې نو اخر کې دنیا ولې چې علاقه دا خو افغانستان په بین الاقوامي هغه باندې بدل سو په یو د دهشتګردي په اړه باندې ټول دنیا په خطر کې ولیدل بیا د برتانیا او امریکای له دې لاس واخستلی اگر چې اول ور طالبان امریکای د بنظیر ولی طالبان امریکای او برتانیې او پاکستان او سعودي په دې څلورو جوړ کړي دا نومې برتانیا کې شو له خپل حکمرانی کړي و چې د اسلام نوم به ته د طالب یو ول زب وسله ورکوم بل ول زب پیسې ورکوم بل ول زب تنظیم ورکوم دا دوی ځله تقسیم ک طالبان دا دوی جوړ کړ دوی بیا د سنټرل شام نیول امریکای او دوی پلان داو تاجکستان ازبکستان ګرځي حالت د چشنیای ونی ولا یو قسم ځننې دوی کارو کې دا ګوره دا چچن ازبک سي دلته دوی راوستلي دا د پلان لاندې راوستلي وو دا به دوی بیا تاجکستان یا ازبکستان بیناو دا چشنیا بینول دا نور بینول دا دوی تیاری و دا یو مشهوره کمپنی و یونیکال دی به $4 دا به د یعنی هغه تور کول روزانه یا ماهانه کتاب کې بیره پولا وګوري دا د دوی یعنی دا یونیکال کمپنی به د طالبانو ته د ورځې ورکول $4 دا د دوی مطلب دا اوس د دې په ذریعہ به موږ بیا د نور علاقې لیکن بیا دغه حالت پیدا سو د امریکا او برتانیې اتنې کې دا دوی اولر پښپښ نیمه کې راغله بیا په اتنې کې دا هغه د اندازه ولګول استا خو د خطرناک حالت جوړیږي نو بیا دا اوسي هغه لاس واخستل دا اوس دوی بیا حمله وکړه په 2001 کې یو په امریکا باندې حمله وکړه دوی په اډوي حمله وکړه په کینیا کې په تنزانیا کې بیا احمد شاه مسعود مړ کې بیا د په واشنگټن کې دا اصل کې دا د دوی پایلټانو دا د دوی په امریکا دا پایلټانو دا دوی تربیت وو دوی به بیا دلته استعمالي دل په تاجکستان ازبکستان او افغانستان ځخ به استعمالي دا زیره تربیت پایلټ وو لیکن د دوی تضادات سره او دا بیا په امریکا کې حمله وکړه د دوه ټاوران سی واشنگټن او نیویارک کې خیر دا غواغو بیا دنیا را لې یو ځخه 2000 طالبان لري ک بیا د حکومت جوړ کړي بیا د شل کال اقتدار وکړي ها نو زه دا خبره کوم چې دا اول ورسې دا جرګه په بون کې وسه دا ټول غیره وسه دا وو دا فیصله وس موږ دا په ګډ جو افغانستان کې بیا نو افغانستان کې وا دا اصطلاح د جرګه تاسو ته ډیفاین کوم دا غي تعریف افغانستان کې وګرځي دا د مملکت جوړول وداره ده مملکت جوړي ستړي مسچره نو ګرځره لوی جرګه سیده دا لکه عین اسمبلی عین ساز اسمبلی سي عین جوړونکي بیا د اول ور دی لوی جرګه وکړه دی لوی جرګې مثال یو عبوري حکومت جوړ کړي بیا یې بقاعده یعنی سم بقاعده یعنی عین جوړ کړ بیا د عین لاندې بقاعده یعنی هغه انتخابات وکړه دا لوی جرګه ګر سره موږ په ټول تاریخ کې هغه د موږ خپل
پښتونخوا نېشنل ملي عوامي پارټي دلته په یو نیمه کې سیاست موږ ډېر بدالاتو موږ جرګه وکړه ډېر تاریخي لوی جرګه وکړه بیا مو په اته نیمه کې جرګه وکړه په مردم شماري باندې دا ډېر نماینده جرګه و د جنوبي پښتونخوا د ولسونو او ډېرې تاریخي فیصلې وکړي په یو نیمه کې هم په اته نیمه کې هم بیا دغسې دا په دې اخري وختونو کې عوامي نیشنل پارټي خو جرګې وکړې لیکن هغو به داسې یو هغه شکل نه کوي لکه څنګه چې زموږ د ولس د قومونو جرګې وي لکه نمایندګان به راوښتل هغه به تا یا سیاسي کانفرنس ورته ویلی سوی یا به د یو ګول میز یو هغه به ورته ویلی سوی خو دا دوی وکړي بیا د اخري جرګه دا وګر سره بیا موږ دوی جرګې تر دې د مخه سوی بیا موږ ګر سره په بنو کې جرګه وکړه دا هغه هم د ملي شهید په جنازه کې دا منظور تقریر کې خپل وویل سیاره اوس تر څو به دا جنازې موږ پورته کوو او ملي شهید خو د لوړ لیول سړی و دا تاسو ولیدل څومره لوی انسانان د جنازې ته راغلي وو نو هغه دا وویل سیاره یو جرګې ته ضرورت دی او د محمود خان په خپل وار د دغه پسې منظر کې فیصله وکړه راځه ولې دا جرګه زه په بنو کې کوم هغې تاثر اصل کې دا چې زه د ملي شهید پر شهادت باندې جرګه کوم خلکو واخیستل هم دغسې وام دغسې لیکن هغه د بیا بعد کې زموږ بدقسمتۍ دي د دې جرګې سره وا ځان لرې کړ ځان یې هغه کړ اخر کې یې جرګه داسې کړه چې اگر چې ډېره نماینده جرګه وه ډېره لوی جرګه وه لیکن هغه یې داسې راوستله چې یعنې بې برکته یې کړه د هغې فیصلې عملي نه کړې هغې کې بې واداره جوړېدله دا اوس موږ تللي وو یو ځوان بچی و هغه د ابو خیبر د جمرود بیخي دا طالب علمانو کې زموږ به کم یو ډېر کم عمره هغه ویل که د محمود خان هغه جلسه عملي کړې وای جرګه د دې جرګې به ګس ضرورت نه وای مطلب هغه دوی ونه کړه دا لطیف لاله پسې راغله دوی ونه کړه نو په دې پسې منظر کې د ګیلمن خبره چې ما درته وکړه چې ګیلمن په شهادت کې هغه دا وکړه چې با دا جرګه چې ده زه کوم او په 11 هغه کوم بیا دا تیاریان یې وکړي بیا دا دوی زموږ دې جرګې د مخنیوي دپاره د جنوبي پښتونخوا کې خصوصي مخنیوی وکړ په دې ټول دوران کې وکړ بیا هلته د دوی اندازه دا اوس 40 خلک به راځي لیکن دا د جرګې د حالت داسې شکل واخیستی دا کمپین و دا د دوی غونډو دا دعوتونو یا زموږ د وطن حالاتو چې د دې په وجه باندې و د سرکار دا ویاره وسوه د پنجابي استعمار چې دلته به ډېر لوی تعداد خلک راځي دا پر موږ بندشونه هم ځکه لګول جنوبي پښتونخوا یې به طور خاص بندوله او موږ هم به طور خاص بندولو چې د دوی پکې رول نه خو خیر داسې یقیني سوه نو دوی د جرګې دپاره دوی نو په خپل کار پوهېدل دوی داسې یو ځای وټاکه چې بیا زموږ دفاع کاږي ولسونه بیا که نو موږ دا ورته ویلي چې بنو به بهتره وي ډېرو خلکو د بنو رایه ورکړه چې ولسونه به دا خلک به دوی بنوم په ذهن کې وه لیکن دا ځای چې اوس سړی فکر ورته کوي نو دوی فیصله درسته وه دوی دغه په ذهن کې و چې مثال موږ باندې به یو حمله کاږي بیا نو دا پردي و دا خلک دا نو بیا جنګي خلک و او بیا هغه ازادي حالت تر اوسه لا قبایلي برقرار دی چیغه څلوشتي او ناره هغه بیا ګرد دریږي بیا په وسلو دریږي نو دوی بیا د ځان د دفاع لپاره دا ځای ټاکلی نو هغه ځای باندې دوی د جرګې تیاری شروع کړه دا یو دوه تاریخ یې شروع کړه تر 11 د مخه سرکار په هغه اندازه پر دوی حملې روانې کې یاره یو حمله پر وکړه خیمې ور ونړولې ویلې بیا بل پر وکړه اخر کې فوجونه رالو فوجونه حمله پر وکړه بیا دوی لوډ سپیکران په مسجدو کې نارې وکړي فوجونو ته داسې حالت جوړ کړي چې هغه په دې وویرېدل چې اوس موږ محاصره کېږو بیا هغه پر شا سو بیا هغه راوړه په دې کې 4 کسان چې دی دا شهیدان سو او زخمیان سو یو 12 کسان خلکو ډېر همت وکړي ورته ودرېدل په میدان ورته ودرېدل دوی به ډېر خلک وژل هغه هم بیا ورته ګرانه سوله نو د دې خبرې بیا په صوبایي حکومت باندې هم ډېر اثرات ولوېدل د صوبایي حکومت د دوی سره تضاد و امینګانو امپیګانو وزیرانو حتی وزیر اعلی او دې ګردو یعنی رد عمل وکړ دوی یو جک په خوا وهلی و په 19 کې دوی د پولیس اقدام اوس د پوجي اپریشنونه به کېدل د ارمي سکول والا واقعیت چې اوس و هغه وخت دوی د پولیس و اختیار سیدي دا یو مرکزی حکومت ور کړی نو هغه دا اختیار اصل کې استعمال کې مرکزی حکومت نو دا استعمال کړ
د پولیس یې استعمال کړ د خپل ولس په خلاف نو په دې کې بیا اسمبلی ناره وکړه او قرارداد یې پاس کړي او هغه کې دوی په سختي سره وویلې چې دا جرګه به خامخا کاږي او هغه هم دې ته مجبور کړي مرکزي حکومت زیات هغو پاټیان یې راوغوښتلې او پاټیان نمایندګان راغله اسمبلی راغله گورنر راغلی وفاقي وزیر داخله راغلی مخکې دا وزیر دا دوی هر څو لونی بولي لیکن د ډېر په جرأت دا خبره وکړه وفاقي وزیر داخله دا نقوي ته چې تاسو زموږ پر جرګه حمله وکړه دا په تاریخ کې چا نه ده کړې دا تاسو وکړه تاسو د جرګې کارکنان مړه کړه برخوالو مړه کړه تاسو د پي ټي ایم کارکنان مړه کړه تاسو پر دوی باندې دا پابندي ناروا ولګوله دا سره دهشتګرد تنظیم نه دا خو د امن دپاره وي خو بهر صورت مرکزي حکومت دا ولیا تاسو د افغانستان خلاف یا دوی دا د افغانستان خلاف جنګي راوړي بیا د پاکستان خلاف د فوج خلاف هغه وزیر الله د دې هر څه ذمہوار دا به پر امن جرګه وي دې کې باغ نه بیا هغه د انتظامات ګډ پر هغه واکسي لیکن په دې کې ټینټونه او دا شان داسې یو هنګامي حالت جوړ شو د جرګې په پخواني طریقه روان وای نو کېدای شي د تیاریانې نور هم ډېرې وای یو هغه هم ډېرې وای خو دلته یو کار دا اوسو د پښتون خونو هغه اساني بابا به ویل کمال خان شیراني چې د ده خیر سړي د پښتانه د افغان د ده خیر په بېخیري کې چې بېخیري جوړې شي بیا دته خیر پېښ راشي نو هغه چې دا مرګونه وسو واقعات وسو تاسو ومنئ بالکل منظور په خپله دا ولې د دوی نور ملګرو به ومنئ دا 1 میلیون معنا 10 لکه خلک خو بالکل به که د تلو راتلو خلک اسما کې دا تر دې ډېر داسې یوه غره خو د جرګې په انتظام کې داسې یوه غره راغلي چې یو ورځ دوې د اولې ورځې به کار ونه سو دومه ته واوښتې دوه د کارونه سره هنګامي سو سره هغه سو د دوی په پلان کې دا خبره وه چې موږ به د دې تېر دور د دې شلو کلو چې څومره مرګونه سوي دي څومره زموږ خلک بندیان سوي دي وژل سوي دي څومره زموږ کورونه نړېدلي دي څومره موږ کډوال سوي یو یا څورې زموږ ورک دي او څورې زموږ دولتونه نیول سوي دي نو حقیقت هم دا د دوی دا تیاري ډېره ښه کړې وه دا یو غیر معمولي پروګرام دوی وړاندې کړي ډېر مستند او ډېر زورور ریکارډ یې وړاندې کړي د هغې فګر دي بالکل یو فګر چې دي دوی پر دې ډېر زور ولګاوه چې تاسو به دا نه وړاندې کوئ د دوی یو مشهور سړی دی برکت نومیږي دا ډېر عام سړی دی چې داسې مار که د منظور د هغه په دې لښکر کې که یو 2 کسان نور وي لکه دا صمد د بنو والا دا برکت هلته بیا په پردی کې دا سړی نو هغه ولې چې موږ هغه غوښتي وو د ISI دا سیکټر کمانډر نو هغه دا زور ولګوه چې دا به نه وړاندې هر څه وکړي دا کار نه کوي دا بیا انډیا دا بیا پلانه ده لیکن دوی پاکستان ریاست ډېر بربند کوي داسې بربند کوي چې دا هغه ولي یار دلته د مرګونو دوی په مستند هغه باندې بیان کړي چې دا تر 80,000 زیاته خلک دوی وژلي دي په دې کې 1800 خلک چې دي دا دوی د مشران وژلي دي بیا یعنې 6,400 خلک لا تر اوسه پورې ورک دي دا بند بیان کړ بیا دا نور کډوال څومره لکه خلک یې بیان کړي چې دا کډوال شو دا تر اوسه پورې هم بهر دي بیا نو دا زموږ یعنې څورې دولتونو دوی نیولي دي زموږ اوبه زموږ بجلۍ زموږ ګیسونه زموږ پلانه دا شیان دي یو شی د دوی دا و بیا دا دی چې خدای سته پاچیان یې به تر 100 پورې پاچیان یې دا تنظیمونه دا راغلي وو قبیلې دا هغه ګرځي نو په دې کې بیا دوی هغه جوړ کړه د هرې ضلعې دوی هر پارټي ته هم یو خپل نماینده ورکړی وو چې تاسو خپل نماینده مشترک کې هر تنظیم ته سماجي تنظیم ته دا اهم سی وو او دا هرې ضلعې ته دوی بیا دا هم ضلع په پنجاب سیند کې خلک اوس دې کې د ضلعو شکل ورکړی و دا تقریبا 80 یا 2 یا 3 کسان جوړ شو په هغه کې بیا دې کسانو ته دا ډیوټي و چې تاسو به هغه وکړئ خپل کې منظور دا خپل هم پکښې و منظور د دوی خپل کسان هم پکښې و دا نو له هرې ضلعې دا خپل سړیان په اتفاق باندې وټاکه هر چا په دې کې زموږ ملګري له مړکنډه څخه زموږ احمد خان لالا د ډیپټي چیرمن دا وټاکل سو د لورلایي څخه د نعمت جلالزی وټاکل سو د ولس لخوا او د پښین څخه مصطفی هغه نثار حسین وټاکل سو پارټي له طرفه دوی زه وټاکلم
دا خو موږ په دې کې د هرې پارټۍ بیا خلک وو په دې کې مسلم لیګ هم وو په دې کې پیپلز هم وو په دې کې پي ټي آی هم وو په دې کې جمعیت اسلامي هم وو جمعیت علما هم وو دا نورې پارټیانې مزدورکستان هم وو مختلف کوم نومونه یې د پارټیانو څخه اخلي هغه پکې وو یو محمود خان پکې نه یو پکې شرانی نه وو نور دا خلک ګرد وو د پښتونخوا وطن څنګه پارټیانې یا تنظیمونه دي بیا نو دا مسله راغله چې دا اوس نو هلته بار خلک ناست دي 10 لکه خلک ناست دي او په انتظار دي دا کار چې موږ دا کار شروع کاوه هم خو د یوې څو وختي راوټاکل څو بیا وخت بعد موږ کار شروع کاوه دا تقریبا 8 بجې وې نو په دې کې منظور هم اول واره د خپل هغه وړاندې کړ چې یاره زموږ تنظیم له طرفه زموږ دا تجاویز دي هغه د په خپل ویناوو کې هم راوستلي وو او بیا نو د دې بعد بیا ما وړاندې کړه د پارټي ملي شې تیار کړی وو هغه هم بیان کړه هغه موږ وړاندې کړي بس بیا نو داسې نور پارټیانو خو به دا وخت بیا خرابېده او نو هر سړی به غږېده په دې کې د قبایلو خلک وو دا په زموږ په بله جرګه کې خان مرجان چې وو هغه عام سړی وو دا د قبایلو د دروند هغه د قبایلو خلکو دا ویناوې وکړي چې زموږ انسان چې دي دا ډېر غلط کار وشو موږ ته ډېر لوی تاوانونه ورسېدل ګواه هغو ټولو دا رایه وه څه قبایل وژغېدل ګډ خو نه وژغېدل هغو به رایه دا اوس یاره زموږ انضمام ډېر غلط کار وشو ډېر غیر عیني کار وشو له موږ سره ډېر لوی دوکه وسوله او موږ ته زموږ نن هم چې زموږ جرګه بېرته بحال سي زموږ خپل هغه نو موږ د خپلې خاورې تر هر څه شاته دفاع کولی شو بیا نو په دې کې به هغه حالات داسې راجوړ شو چې یاره دا خو دا دونې اتیا خلک چې ورځي دا کار نه کاږي څه کسان به سایډ ته شو بس بیا موږ سایډ ته شو پاکې زه هم وم نو داسې د پیپلز پارټي چټان و بیا به احمد کونډی دا بیا په دې شان و ډېر ولد سړی دا د ګورنر رول بیا دا هم راوغوښتلی نورو د ایم پي خلک هم د دوی پي ټي ایم خلک هم د نورو پارټیانو خلک هم بیا موږ کار روان کړي لیکن کار خو بیا ټایم کم و ډېر محدود و نو په هغه کې دا رایه ډول چې یاره دا هغه د بس سرخیان یې ده وټاکو مصاب لکه یعنی موږ کم شان غواړو مخکې موږ تجاویز کړي وو زموږ په خپلو تجاویزو کې دا اوس پاکستان کې ده د 40 د قرارداد مطابق و خود مختار ریاستونه مقتدر ریاستونه دا د جوړ شي او بیا موږ دا تجویز د قومي اسمبلی سټاند برابر شي د ټول ملک دا پردیس پنجاب اوس عین نه مني بل شي نه مني زموږ داسې یو اقتدار جوړ شي په دې کې بیا دغسې زموږ د شمالي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا اټک میوالي د دې د وحدت خبره وه دغسې د افغانستان په باره کې زموږ ډېر اهم تجاویز وو چې دا موږ په بله جرګه کې هم کړي وو چې یاره هلته د یو ټول شموله حکومت جوړ شي یو عین د بحال شي د لوی جرګه د وشي انساني حقوق د بحال شي او هلته د یو منتخب حکومت راشي داسې هر یوه خبره زموږ په هره معنا کې ده د اوبو په باره کې زموږ دغه خبره وه د بجلۍ په باره کې هم خبره وه هلته بیا دا رایه داسې راتله چې دا څورې رایې هلته راغلې وې یا هلته د خلکو فایلونه ګرد راکړه هرې ضلعې د اتیا کسانو چې کم شان راوړي وو هغو دا ریټرن تحریري شان وو هغه نو ډېر لنډ ټایم کې خو نه کتل کېده خو هغه کې به نقطې کتلې نو هلته یو قسم ډېرو خلکو د نوې عمراني معاهدې مطالبه کړې وه چې نوې عین د جوړ شي یعنې نوې عمراني معاهده د جوړ شي دا خبره زیار ته شی نو هلته دا فیصله داسې راغله چې نوې عمراني معاهده د جوړ شي او موږ بیا بار غږ شروع کړو چې هلکه نوې عمراني معاهده هم موږ په کار دا وضاحت وکړو چې نوې عمراني معاهده داسې راشي چې په هغه کې زموږ وحدت راشي پښتونخوا وطن ملي وحدت ولري شمالي او جنوبي پښتونخوا یو شي او موږ مقتدر سو اختیار ولرو موږ برابر سو دې کې دا وضاحت بیا په کار دی دغسې د وسایلو معنا موږ وسایل موږ وسایل موږ بیا ووایو چې یاره زموږ دا وسایل دي زموږ اوبه دي زموږ بجلۍ دي زموږ ګیسونه دي زموږ مطلب وسایل هره نقطه چې بیا راځي نو هلته بیا تقریبا دا تیز وه چې فیلله داسې کولی شو چې هغه نکات د راولو او نکات کې د بیا هغه وکړي منظور ریاست وکړي ستاسې وړاندې کړي او خلکو یا ته به وړاندې کوې نو موږ به څه وړاندې کوو نو ده باندې بیا دا ټینګار وکړي چې ته به هغه کوې دوی بیا دا هلته مسله دا وه چې د دوی باندې دا د امن مسله ډېره غالبه وه د دې حالت ګواس ډېر دهشتګردي د ډېر هغه ده ګوا موږ باندې دا دباو دی
هلته بیا دا خبره راله چې یاره موږ ګوا ټایم ورکو دوی ته 2 میاشتې وویل چې موږ ټایم ورکو وخت ورکو چې دا له دې طرفه ده دا دهشتګرد او هغه د وځي تنظیمونه او پوځ زموږ له علاقو معمولا داسې خلکو مال ډېرو ته نورو خلکو مو ویل چې یار دا وخت لږ دی ادول پر موږ دورې دباو دي خلک وایي ګس ازادي اعلان اوس موږ کوم نو ک بیا دوی یو مثبت لار واخستله یو موږ په پوزو دوی واقعي او سم کار کوي بیا به سړی ور زیات کوي او میاس په بل ورکی ګوا په داسې شانو کې زموږ هغه ټایم فیصلو کې دا ټایم هم خرابېده او هغه هم کېدلو خو بهر صورت ګوا په غټ انداز باندې دغه فیصله وسو د بجلی په حواله باندې فیصله وسو زموږ خو ډېر لوی بجلی دا زموږ 100 ارب یونټ بجلی زموږ ګرد پیدا کیږي زیری په دې کې 18 ارب د تربیلا ده 18 ارب یونټ د تربیلا ده د 2 ارب د دینور بجلیګرانو ده نو هغه سره تجویز داسې الته مخکې مازیګر کې لا د خانزیب هم وکړي 15 روپۍ باندې یونټ دوی لکه داسې باس کړی و مخکې پی ټی ایم په معنا کې د خپل هغه هم خیالو خلکو سره ما د 3 روپۍ زور وک ما دوی کشمیرانو ته په 3 ور کړی د پکارې مولي په 3 هغه تایید زما کاوه د احمد کونډي هغه د خبره صحیح ده زموږ دا په ډیر کم هغه باندې او دا دلچسپ خبره وکړه چې دا حرب د اوبو غلې هم په مختلف ریټونه دي اوس د ګوملېغه دولت د ګوملې د اوبو بجلی سي د په اور په یونټ پیدا کیږي ځینې دا سیدي په 10 روپۍ پیدا کیږي او دا یو د تربیلې غسي دا غوا تر 3 روپۍ کم پیدا کیږي دولت سواد و باندې پیدا کیږي تبدیل کم نو خو لیکن د بیا دا ولې زه د دې تایید کوم چې 3 روپۍ صحیح ده لیکن خبره دا ده چې بیا عملی کیږي چې سرکار یې څوک دا نظام چلیو نه دغه د پر زوري د 15 روپۍ بیا د بجلی یونټ 15 روپۍ باندې دا چې دا د وسی بیا دغه څه دا نورې نکتې چې هغه تاسو بیا اوریدلې دي ګرځي وا دا بیا داسې ډېر سم شان رااله بیا خو منظور اعلان کړه هغه غلطي کې داسې افغانستان په باره کې دا د ډیورنډ والا خبره باندې ډېر یعنی هغه رالی اتفاق هم ډېر پرالی او موږ کومه خبره وکړه په هغه کې دوی دا اختلاف وکړ چې افغانستان کې یو پارټیان موږ ډېر یو پر دې باندې اتفاق نشي کړی دا لوی ډیبیټ هم غواړي ټایم پکې ډېر کم دی او دا بل خبره یعنی دا د ډیورنډ والا خبره چې دا د کرش د تجارت والا دا زوري د دایره مختم کړه او دې باندې بیا ګډو اتفاق هم وکړي ټول پارټیانو چې دا به موږ پاسپورت ویزه به نه منو او دا ټول بارډر هغه به خلاصو تجارتي لارې دي هغه به ګډي خلاصو ک بیا دوی غره سره کو بیا موږ هغه کوو بیا نو دا د منظور ډیر شرطونه چې دوی بیان کړي وو البته په دې کې بیا د دوی خلکو هم داسې یو کس دوه هغه رااله بلکې د جمعیت علما ایم هغه به د منظور د هغه حمایت به وکړي دا ځینې قبایلو کې هم داسې خلک رااله خاص کر جمعیت علما د مولوی کفایت الله هغه ول زه بالکل یو خبره نه کوم د منظور سي کم شان کړي د دې ګرد حمایت کوم داسې خبرې مرالې پر دې شي دا هغه کې رااله په هغه کې دوی دا دغه خبره وکړي چې موږ د پر امن د پاره دا یو لشکر چې وا د هرې ضلع څخه دوري خلک یا کې بیا خلکو ټول سیاره دوري پاکیان خو دونی خلک نه لري یا نه دا تیاریږي نه دا سپیکس کېدای چې نه دا ضلع ونم نه دي حالات هغه دي نو په کارش ټول ولسونه دي بیا دغه دغه سی بیا راوصله چې یعنی کپارس کاغه نه موږ به ټول ولسونه د خپل د دې فیصلو د جرګو د پریکړو نو اوس په دې کې واسه تاسو کوم خبره ده د جرګې په حواله دا د خپل وخت لحاظ ځخ ډېر تاریخي جرګه وسوه په هغه معنا د نمائندګي په معنا مطلب تر اوسه کومې جرګې سي په دې کې دومره پراخ نمائندګي د هیڅ نه ده سوی په یو جرګه کې هم په تیر زمانو کې کسي البته دا په دې هغه بي بي سي ولې په دې اوسنی تاریخ کې موثر تاریخ کې د دې مثال نشته چې دومره پراخه نمائندګي دی او داس ډیر مضامین پر راغلي دي دا په لیوال په دې ډیر ښه مضامین لیکلي دي هغه دا چې با دومره داسې علاقه نسته داسې پیشه نسته داسې طبقه نسته داسې ګوند نسته چې داسې چې په دې کې نمائندګي نه هغه تر ګلګت تر بلتستان په سین پنجاب کې د پښتنو دلته قبیلو ټولو د علاقو ټولو په دې معنا او بیا ډیر لوی تعداد بالکل سواتین مینیمم کې کم سے کم کې دا 10 لک انسانان بیا د فیصلو د وخت په لحاظ باندې په لومړي ځل باندې وا استعماري ریاست باندې کوم ژغ وسو د مطالبه په شکل کې نه وا د فیصلې په شکل کې استبوزي
ته به زما له علاقې وځې ما ته به هغه راکوې. اوس دا وسایل د محمود خان چې اوس وایي زه په بوري کې جرګه کوم یا نواب یا زیارتوال وایي دا هلته دا فیصله داسې راله چې د وسایلو زموږ مثال څورې وسایل که کویلي دي که کرومایټ دي که سنگ مرمر دي که هغه دی دا به د جرګې یو کمیټې ځي هغه به اندازه لګوي چې یاره دا زموږ د ولس په حق کې دی په خیر دی په ګټه دی دا وسایل چې دا د خیزي او وړي د وړل کېږي د خرڅېږي ده که فرض که دا وي بیا خو جایز سړی وبولي روان به وي او که نه وي هغه وسایل چې دا د دې لوټ وي تالان وي کې مقامي څوک کوي کې سرکار کوي هغه به موږ بندوو. او د دوکۍ خپله داسې یو حالت دی مطلب موږ دومره زورورې کویلي دی هغه دا شیخ اسلام ته الاټ وي زیری ته الاټ وي یا پلاني ته الاټ وي اوس هم دي او دوکۍ هم چې اوس یې وګورې 10% به داسې وي چې ولس ته یو خیر ګټه پرسېږي یا زموږ د ټرک مزدوري یا د هغه زموږ په ژوب کې د ټرک یونین والا ویلي چې موږ 14 کروړه د میاشتې و ایپسي ته ټیکس ورکوو 14 کروړه 42 کروړه په ارنایي کې ټیکس ورکوو او 14 کروړه هغه ته ټیکس ورکوو ایپسي ته په دوکۍ کې تاسو اندازه لګوئ. نو اوس که فرض که یعنې دا خبره چې د دې جرګې که موږ د دې فیصلې عملي کوو نو حقیقت هم دا دی چې دا یو ډېر لوی هغه دی. اوس به په دې کې بیا دوی دا هغه کړی ګوره پخوا به داسې و دا زموږ د قوم حالت داسې اوسېدلی دی. ګوره دا په کریپي دا وزیرستان د میرزا علي خان نوم دی په کریپي دا د دې انګریز په دور کې د انګریز ډیویژنونه وهلي دي ډیویژنونو فوجونه یې نیولي دي سره له وسلو او ماتې ورکړي دي او هغه ورکړي لیکن وزیرستان کې به جنګ و په نور علاقو کې به خیر خیریت وي. بیا دا عمرا خان دی بالکل په چترال کې چرچل تیل یا شکست ورکړي انګریز د هغه دور فوجونه هغه ماته خوړلې ده دوی کیلو کې بند و ډېر بیا له کومه ځای رالو بیا هغه راله لیکن هلته به جنګ دا ټول ملاکنډ له دیر سوات چترال و دا ګډ علاقه لیکن نور علاقو په دغه وزیرستان کې بیا خیر خیریت دلته په دې هغه کې ډېر لوی جنګونه سوي دي زموږ په دې 1919 کې دا د پخواني د انګریز سره پر دې کڅو باندې سوي دي پر سنجاوي سوي دي پر ژوب سوي دي دا چې موږ وایو هغه فیض محمد غازي او دا شاه جهان اغژوبی او دا د لوی دا علاقو کې به جنګ و بل علاقه به خاموشه وه. بیا سیاسي تحریکونه هم لکه اوس د باچا خان په تحریکونو کې داسې دور راغلی دی چې یو لک زموږ قیدیان رسېدلي لیکن پوره لیکن دا به بس دغه علاقې به وي اشنغر به و صوابۍ به و مردان به و بنو به دا هوار علاقې به نور علاقو کې به نه و دلته به د خانشي تحریک و پره یو زور شور به و جیلونه به و کیسه به وه لیکن بل علاقه کې به هغه نه و. دا اوس اول وار دی چې دا امکان اوس دا په اتوار په ورځ دوی ټاکلی د زما یقین دی که په لوړه پیمانه وي هم لیکن دا به اول ځل وي چې په ټول پښتون وطن کې به له چتراله تر بولانه یعنی د جرګې په حمایت کې به مظاهرې وي که دا یوه ورځ وي هم که وړې وي هم لیکن دا به په ټول وطن باندې هغه اوس که دا موږ پر مخ باندې دا فیصلې د جرګې غه یعنی عملي کو او موږ په دې کې نور تنظیم راولو او نور هغه راولو دا هغه منظور پارون هم غږا وکړه زموږ د ملګرو نیمایي دا خیال دی چې یاره وتیس دې کې د مطالبو کې دا شان راله هغه ما هغه له هغه سره هم خبرې وکړې هغه صمد سره منظور خودبختي په تیرا میرا کې بل ځای دی چیرې دی هغه په هغه کې نه دی په ټلیفون په رینج کې نه دی دا د یو سړی دی ملاګل نومیږي هغه ټلیفون نه میلاویږي بیا صمد سره هم بېګا ماس خبرې وسوې هغه ته ما خپل پیغامونه موږ مخکې ورستولي دا کیسه مې ورته وکړه چې دا شان وضاحت غواړي د خلک ډاکومنټس غواړي اسناد غواړي دول هغه بالکل کوو نو خو خلک به کښېني دغه خلک به کښېني د پارون د په وینا کې هم دا خبره وکړه نو د جرګې چې دا کومې فیصلې دي دا به اوس په یو دستاویز شکل کې هم راشي ټولې په صحیح معنا به هر مطالبه پکې راشي دا ګډو پاټیانو او بیا داسې دي چې یعنی اقدامات دا پر مخ باندې دغه اتیا کسیزه جرګه منظور به پکې وي دا به وایو قسم به پالیسیان جوړو چې کم کم شان موږ کوو کم اقدامات کوو و په هغه ورځ دا د پیپلز والا راغلي و هغه دا خبره وکړه چټان په دې کې وینا وکړه بلکې دا کونډې هم وکړه دول تاسو ته اندازه نه لګېږي چې موږ په حکومت کې تاسو اندازه نه لګېږي چې پر حکومت څوري دباو دی ډېر زیاته دباو دی لیکن ستاسو طاقت په دې کې دی چې تاسو د آیین په پریم کې ځننه په دې چې موږ سره خو هغه کار سوی دی چې په آیین کې را لیکلي دي هغه شان موږ ته نه راکوي دغه وعده هم په آیین کې زموږ حق دی مثال دا څوري اختیارات چې موږ پر وسایلو غواړو پر بجلی غواړو پر ګیسونو غواړو پر پټرول غواړو موږ پوځ ایستل غواړو
مثال فوج د ووزي موږ ته د خپل امن او ادارې د امن او امان خپل سیولیان ادارېدار شی عیني دی نو هغه په خپل وینا کې ویلي موږ ته پیپلز پارټي ویلي تاسو به داسې کار نه کوئ چې غیر عیني وي هغه که بیا به موږ ته ویاست منظوري به اخلي نو ډول زه بالکل حیران سوم په دې کې یو خبره داسې نشته چې غیر عیني ده د احمد کونډي خو ګر سره موږ ته دا ویلي تاسو د دې ارټیکلو ریفرنس باید موږ ورکو دا د فوج په خلاف هم هغه ارټیکل بیان کړي دا ارټیکل کې فوج حلف دی چې دی هغه نشي کولی دی د حلف دی سیاست به نه کوي او کیو کې پر د باندې ارټیکل 6 لاګو کیږي دا په کار چې موږ ووایو د غداري په توګه د غداري بل بیا دا د چې موږ په کار دی چې یعنی دا زموږ چې کم د ګیس دا یو سلاته 500 څخه تر یو شپېته پورې دا زموږ د ګیس او د پټرول د منرالز او د دې شانو بیا د بجلی غ دا زموږ بالکل پاین کې زموږ حق دی اوس هغه دا پیګر بیان کا 1300 ارب زموږ د بجلی خالص منافع په مرکز باندې پاتې ده موږ د ګیس 5.5 دوی MMFUD یا د دوی فارمولا ده میلیون کیوبیک فوټ ګیس دی موږ 2.5 ضرورت د ټول پښتونخوا وطن موږ پیدا کوو یعنی 5.5 موږ په $4 پیدا کوو دوی سه لبار راوړي په $40 راوړي لیکن دا دوی بیا سره کلب کې موږ په $12 راکړي یعنی موږ خپل شی په $4 پیدا کیږي هغه د پنجاب د پاره دی په $12 کې په موږ باندې $8 نور ګران خرڅي الانکه دی به موږ خپل شی په خپل پیداوار کوي بجلی به په خپل پیداوري دا پاین کې دي نو دا خبرې بیا موږ په غشانو کې وارا وستلې هم نو اوس پر مخ باندې که موږ با دا ازموږ خپل وعدت وي د پارټي په حیثیت یعنی زموږ د پارټیانو په حیثیت د جرګه به یو موږ قومي پلیټ فارم سي دوی بیا د داول سیاره په مرکز کې د کم ځای جرګه سوي د پدې کې د یو د جرګې یو مرکز جوړ سي پدې کې د هرې پارټي د پاره لس روپۍ دراوړي پدې کې د هرې پارټي د پاره خپل مرکز وي حالت بیا باسم کا چې دا په هر ضلع کې به جوړ سي مال او ټول بال بالکل د کمیونټي سنټر په حیثیت د پکار دي چې ازمو د جرګې مرکز په هر ضلع کې ویل کې دا یو کمیونټي سنټر وي هغه هر څوک هم استعمالولی شي خلک جرګې هم پکې کوي خلک کنفرنسونه هم پکې کوي خلک نور فنکشنونه هم پکې کوي نو ګوا پر مخ باندې چې دا پر امن ذریعه دی هم چې مثال یو واقعه له موږ سره کړی لکه د شوی دا د دوکۍ والا اوس نو کدا موږ ته جرګه منظمه په ټول وطن کې نو د دوکۍ پر واقعه به پر داسې واقعه به له چترال تر بولام هر ځای مظاهرې وي هر ځای به کته بیا شرټډون کوي ټول وطن کې به شرټډون کته هړتال کوي په ټول وطن کې باړتالي کته بیا یو مارچ کوي درنې کوي نو زموږ خپل د قوم په حیثیت زموږ دومره لوی تعداد دی زموږ دومره لوی صلاحیت دی ګوره پښتون تر کراچۍ پروت دی موږ کراچۍ بندولی سو موږ دا پښتون بلوچ صوبه بندولی سو موږ پښتونخوا صوبه بندولی سو موږ په اسلام آباد په پنجاب کې یو ډېر زورور احتجاج د لارو د هغو بیخي کولی سو نو موږ یو ډېر لوی طاقت یو په هره معنا کې بیا زموږ د دې جرګې د دې د کامیابیو پر مخ باندې پر افغانستان پر امن یې ډېر لوی اثر لوړي یعنی د هغې په طاقت کې بیا هغه شی هم راځي نو دا شان ګډ داسې په داسې حالت باندې روان دي